د نشخند د خپرونې خوږو مینوالو په نننۍ خپرونه کې پوهېږئ چې څوک راسره مېلمه دی. هغه څوک چې ټول یې پېژني. څنګه یې پېژني؟ تاسو به د خپرونې په جریان کې پوه شئ چې څنګه یې پېژنئ. ځکه د هغه داسې تجار دی چې غواړي د ټولو خولې وخوځوي. او خولې څنګه خوځوي؟ دا به د خپرونې په جریان کې پوه شئ چې دا څه رقم مېلمه دی، څه شی غواړي، څه شی یې راوارد کړي. ډېر مشهور تجار دی او د هغه تجارت څه شی چې راوړي که نه د ټولو خوښېږي. پوهېږئ دلته له ما سره دلته ناست دی چې دا په ډېره سختۍ را پیدا شوی، ډېر عاجزه ده خو ډېر شوخ هم دی. خو دا ستړی مه شئ. ته هم ستړی مه شئ. په خیر راغلی. هرکلی درته وایم کور ودان ته زما خواته راغلی، ته هر کله راشي. خیر ما داسې فکر کوم ما که په خپل کور کې ناست یم. دې کې شک نشته. دا پښتانه هر چا خپل کور مېلمانه چې لاړ شي وایي دا زما خپل کور دی که نه. همدغه علت دی چې ما ویل ته هم ستړی مه شې. بیا هم کور د ودان خوشحاله شي. مننه. او راځو دې ته چې ما مخکې ویله چې ته د هر چا خولې خوځئ. دا خبره حقیقت دی؟ دا خو حقیقت دی صاحب. په دې وطن کې تقریبا داسې 45 کاله کېږي جنګ ده، جګړه ده. هر چا خوله چې وګوري ترخه ده صاحب. بد الفاظ د خولې نه راووځي صاحب، چوچات د خولې نه راووځي. نو موږ مجبور یو چې داسې خوږ شی ورکړو په خوله کې خوروي او وخت ورباندې تېروي او خوله یې ورباندې خوږوي. درنو لیدونکو اوس پوه شئ چې ما څوک راغوښتی دی خپرونې ته. هغه د ژاولو تجار ده چې ځکه ژاوله خو طبعا ځینې تروي وي، کله کله پکې تروي ژاولې پیدا کېږي خو هغه د خوند سره خوږوالی ډېر زیات. نه تروي نه وي صاحب. هغه ذایقه یې مختلفه وي صاحب. څه د لیمو، څه د نارنج، څه د مالټې، څه د ګبین، څه د چاکلیټ، څه صاحب د ملوچو، څه صاحب د غوړو. دا فرق لري صاحب. تجار خپل وارداتو څه کوي، تعریف کوي که نه. خو ځینې ژاولې خو دې کې خو اصلي بدله ژاولې هم شته که نه. داسته چې زه خو تجار یم که نه، زه اصل راوړم صاحب. تجار اختیار نه غواړم چې خپل نوم بدنامه کم. زه د باندې څخه مختلفې ژاولې راوړم او دغلته د ځینې تجاران وړه تجاران پیدا شوي دي، ولې په همغه سایز په همغه رقم لکه مثلا درو درمل. ځینې درو درمل اصل درمل دي او دغه په ښکته خوا کې په دغه دیره ورته وایي که څه ورته وایي، دلته سختګي درو جوړېږي. نو تجار راځي سختګي درو دلته راوړي چې بې کیفیته دي، تاثیر نه کوي، لیبل همغه شی وي، بوتل همغه شی وي، ولې درو بې کیفیته وي. نو زه ژاولې راوړم صاحب، اصلي ژاولې. خو دلته د ځینې تجاران چې دي هغه بې کیفیته په همغه ډول پاکټ، ولې پاکټ چې وګوري زموږ پاکټ شفاف دی، روښانه دی، درست ښکاري او پلاستیک لري. ولې دغلته چې د سختګي ژاولې جوړېږي دا نه بیا بې خوند وي، بې مزې وي. همغه علت دی چې زموږ هم ورسره بیا بدنامه کېږو. تجار صاحب ډېر صفتونه د خپلو ژاولې وکړل، حتی دعوات هم پکې لاړې وه، ځکه چې د خپل مال صفت به کوې، د بل چا غیبت به کوې. دا یو عام اصطلاح دی، ځکه دغه دوا غیبت هم وکړه، ځکه چې ویل چې دوا جعلي جوړېږي. نه دوا نه، درو درمل نه، ډېر شیان دي. مثلا ماشومان پاپړ صحت ته تاوان لري، معدې ته ضرر لري، معده خرابوي صاحب. تا به د پاپړو وړتوب خوړی کله پاپړ؟ والا صاحب زموږ په وخت کې چې و صاحب دا پپړ مپړ دغه ډیسي شیان، دغه ډیسي دوا هغې وخت کې نه وه. موږ شکر الحمدلله دلته تولیدات درلود، فابریکې مو درلودې، د دوا فابریکه مو درلوده صاحب چې ټول اسیا کې اول مقام درلوده صاحب. اوس صاحب دغه ځینې دغه سختګي تجاران پیدا شوي دي، سختګي شیان راوړي صاحب، درو درمل، پیچکاری، دغه سیروم میروم، دغه پپړ مپړ، دغه څه ورته وایي، دغه هغه چې کوي دغه توسلې د ماشومان، د پلاستیکي توپنچې زموږ د ماشومان یې بیخي بېلارې کړل، خراب یې کړل، د درس و تعلیم و تربیې نه یې وایستل. ځکه چیرې کې په دولت کې مقام ولرم دغه شیان بیخي بندوم. نو ځکه موقف هم نه درکول کېږي. راځو دې ته لکه څنګه چې تا یادونه د ژاولو وکړه، چې د ژاولو تجاري د ژاولو راوړل ډېر صفت دی. ګټه یې څه ده؟ موږ ته یې ګټه یعنې څه؟ ستا په دې پوښتنه مې خندا راغله. هغه څنګه؟ وسړیه ضرورت دی د انسانانو لپاره، د جامعې لپاره، د وطن لپاره، د ځوانانو لپاره، د بوډاګانو لپاره، د سپینګیرو لپاره، حتی د خویندو میندو لپاره ضرورت دی. همدا ضرورت ما په نظر کې ونیو چې ما ژاولې راوارده کړې.
مثلا کوم ضرورتونه دي چې د ځوانانو هم دی د خویندو میندو هغه کوم ضرورتونه دي تنه په هم د جولو پوره کېږي داسې واضح که پوه پرې نه شوم صحیح ګوره ګرانه کله چې خوله خوځېږي کله چې خوله خوري دوه علتونه دي اجازه راکړئ مداخله به نه کوئ او مهرباني یو هغه دی چې ذکر کېږي او که ذکر هم کېږي که چېرې که ورته ووایي چې السلام علیکم ذکر کوي په اشاره سره وایي وعلیکم السلام پوه شوې یا تلاوت کوي یا په تلاوت کې خو سلام هم نه دروه که نه چې څوک تلاوت یا ډوډۍ خوري که نه که چېرې که خوله مصروفه وي غیبت نه کوي درواغ نه وایي خوله د هر وخت مصروفه وي جواب دی او که خوله د بند وي نو بیا مجبور یې چې یوه موضوع ستا په ذهن کې راوګرځي په هغې موضوع باندې خبرې وکوي په هغې موضوع باندې راوڅرخېږي او چې راڅرخې په دغې موضوع کې به هم درواغ وایي هم به غیبت کوي نو دا چې زموږ ځوانان زموږ خلک زموږ ولسونه زموږ بوډاګان زموږ سپینګیري د غیبت نه منوي د درواغو نه منوي او هر وخت خوله مصروفه وي چا سره بد رد الفاظ استعمال نه کي حتی چاته بځایه کنځلې ونه کي نو د ژاولې بهترین شی دی باید په خوله کې وي هم ګوره خوله مصروفه ساتي د خپله خوله چې خلاصېږي دا سپورت دی دغه خوله دغه ناروغیو نه د بدبوی نه د غاښونه د بدبوی نه ساتي معدې ته ګټه لري صاحب او د غیبتو درواغو نه هم پامان وي نو درنو لیدونکو تاسو د تجار هغه خبرې واورئ چې د خپل د ژاولو په اړه څومره مثبت ټکي ته اشاره وکړه که څوک به ژاولې جوړي نو هغه به غیبت نه کوي نو دا خو بیا د اداري فساد کې څه ګټه لري که نه ولې نه لري لکه څنګه ګوره زموږ په دې وطن کې خو تقریبا 50 تلویزیونونه دي او په دې هر تلویزیون کې بهرني سریالونه دي او دا بهرني سریالونه چې موږ ګورو زموږ د فرهنګ زموږ د کلتور زموږ د رسم رواج او دین او مذهب د افغانیت اکثره صحنې چې وګورئ خلاف دي او که چېرې قدرت ماته راشي د بهرني سریالونه بیخي له منځه وړم نه یې پرېږدم باید موږ افغاني تولید ولرو افغاني سریالونه علم لرو زده کړه لرو کلتور لرو فرهنګ لرو لباس لرو ژبه لرو جرګه لرو مرکه لرو اخترو نوی کالو نور ډېر موضوعات لرو که نه سمه ده که نه بالکل نو باید د دغه خپل افغاني فرهنګ نه موږ افغاني فلمونه او سریالونه ولرو موږ باید د خپل افغاني فرهنګ نړیوالو ته ور وپېژنو نو راغلو دغه ته چې وبښئ ما ژاولې په خوله کې ډېره بښنه غواړم زه ښه ده چې فکر دې شوړ ګوره که نه ما په وویلې چې تلویزیونونه دي او سریالونه دي د سهار کې چې وظیفې ته راشي د مامورین ټول د بیګني سریال خبرې کوي ولا پلانې سنای دغسې وه ولا پلانې هغسې وه پلانې نجلۍ دغسې وه پلانې نجلۍ ښایسته وه پلانې نجلۍ ښه کار نشته چې خلک مامورین په خپله دنده خپله وظیفه خپل اداري کار ترسره کړي بس د سریالونو او د فلمونو خبرې دي نو که چېرې کې ژاولې په خوله کې د دوی خوله بنده ده هغه دي چې غیبت هم نه کوي د سریالونو په صفت هم نه کوي د فلمونو باندې هم نه غږېږي که څنګه همداسې ده که نه بالکل که چېرې کې ژاولې په خوله کې وي دوی به ټول خپل کار ته متوجه وي که چېرې کې ژاولې په خوله کې وي خپل مکتوب وارده صادره مثلا ژورنالیست خپل متن ته پروډوسر خپل پروډوسرۍ ته کامرامین خپل کامرامین ژاولې په خوله کې دي نشي کولی چې دی بېځایه خبرې غیبت او نور هغه کارونه ترنه پاتې شي نو دغه ده چې په اداري فساد کې مخنیوی کوي ښه دومره خبرې وکړې د ژاولو په هکله چې زما شوق هم راوسته چې داسې د تجار سره په جیب کې کومه ژاوله وي که نه کومه ژاوله لرئ ژاوله در کوم ګورئ ما په اداري فساد باندې خبرې وکړې خو تا مایک یې خواته کش کړو که چېرې کې ژاولې ژویې خوب دی هم نه وړي
یاره دا ژاوله ما ته راکړه. ته غوږ ونیسه. ډېرو مامورینو ته چې ورشي صاحب په میز باندې لاسونه ایښي وي سترګې پټې وي او د بېګنۍ خوب په دفتر کې پوره کوي او چې ژاړي شي نو خوب یې هم نه وړي صاحب مجبور دی چې خپل کارونه خپله وظیفه ترسره کړي. نو مالک کومه ژاوله جیب کې لري؟ او صاحبه مهربان چې دا نوم داسې ژورنالستانو ډېر بد وي که نه وایي دوی ډېرې خبرې کوي. نو زه غواړم چې دا ژاوله واخلم. دا کمرمن صاحب تاسو هم واخلئ. دا کمرمن صاحب مهرباني صاحب نو مننه قربان مو شم کمرمن صاحب. درنو لیدونکو نو ما دا ژاوله واخیستله او د ژاولې په اړه یو پوښتنه رایاده شوه هغه هم د ځوانۍ. ځوانۍ؟ او د ځوانۍ یاره ځوانۍ نه ما راته وایه چې بیا نه زه خپله ځوانۍ یادوم. نه ته هم د ما نه کم نه یې خو خیر ما ته بیا ژړا راځي هغه ځوانۍ وختونه زه به یې یاد کړم. آیا دغه ژاوله د ځوانانو دپاره یا د عاشقانو دپاره هم کومه ګټه لري؟ څه دې ویلې ځوانانو ته بل شی و؟ عاشقان خدای ځانیور نه شي. عاشقان لږ مسافه وه د کامرمانۍ سره ګوره که نه عاشقان مې یاد کړي. عاشقان دې یاد کړ که نه خدای ځواني ونه هسې خبره دا ده که نه چې موږ به کله کله چې د مکتبونو ته لاړو بیا به صاحب دغه یو نیم مکتب په څنګ کې صاحب په د کونج کې په د دیوال شاته بیا به موضوع نیولې وه صاحب هغه چا سره به مو چې مینه درلوده بیا به هغې ته پټ ولاړو بیا به چې راغله مخې ته به ورته ودرېدو بیا مو چې سلام ورته واچوو سلام ګرانې ستړي واشئ بیا به مو ژاله ورته وړاندې کړه. یعنی دغه ژاوله چې ده صاحب دغه په مینه کې په محبت کې په عشق کې دا هم ډېر رول لري که نه هو که نه. درنو لیدونکو یعنې ژاوله ډېر پخوانی تاریخ د عاشقۍ لري. بالکل همدغسې ده صاحب. او ساده عاشقي او ارزان عاشقي. او صاحب بس خو ګورې ما خو بده خبره نه دي کړي. هسې نه چې کور کې وګورې ما نه کور کې نه ګورې. ګوره ګرانه ژورنالست صاحب هلته د ما نه یوه خبره بې ځایه ووته چې مکتب په دروازه کې په شاته هغه دیوال سره به پټ وم بیا به معشوقې ته ژاوله هیله کوم هغه خو لرې کوي صاحب نشر نه کوي صاحب زما په عزت زما په ابرو صاحب هیله کوم صاحب. تجار صاحب د ژورنالست مهارت هم دا ده چې یا په قهر کې یا په خندا کې د چا نه اصلي خبر راوباسي. ژورنالست صاحب دغه هم په رشوت کې واخلې خو هغه لرې کې خیر ده. نه رشوت اخیستل ورکول دواړه جرم دي. تا یو جرم کړی چې حقیقت دی ویلې او بل جرم دا دی چې ماته رشوت راکوي. نو تاسو خپله ګورئ.